نو زما هیله دا ده چې د خوست اطلاعات او کلتور ریاست ښوونیز مرکز د سلګونو زده کوونکو میاشتنۍ ازموینې پایلې د همدې ریاست په انګړ کې د یوې پراخې راټولېدنې په ترڅ کې د سلګونو زده کوونکو په شتون کې اعلان کړې. په مکتب او مدرسه یاده برنامه د زده کوونکو د لا تشویق او فکري پنځونې په موخه جوړه شوې وه. یقینا ډېر انتهایی خوند وکړو او هغه ورونه چې بېوزله دي د کورسونو د فیس توان نه لري د هغوی نه زموږ خواهش دا ده چې هغه روسي اطلاعات فرهنګ ریاست دوی ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. انشاءالله تعالی دا بهیر به دوام لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدارنګه د زده کوونکو د علمي او فکري ویښتابه په موخه په مخامخ ډول د سوالونو او ځوابونو پروګرام هم ترسره شو. بریالیو ته یې جایزې لاس په لاس ورکول کېدلې. د اطلاعات فرهنګ ریاست د ښوونیز مرکز د کمپیوټر انګلیسي ژبې او د پښتو املا په برخه کې چې کوم زده کوونکي په وړیا ډول جذب کړي وو د هغوی یوه میاشتنۍ ازموینه پای ته رسېدلې وه. د دې ازموینې په پایله کې هغه زده کوونکي چې لومړی دویم او دریم مقام یې ګټلی وو دوی ته جایزې ورکړل شوې. دویمه برخه یې داسې وه چې د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي او د همدې ښوونیز مرکز زده کوونکو په ګډه سره د دوی لپاره بېلابېلې پوښتنې چمتو شوې وې. په یاده ښوونیزه برنامه کې د خوست اطلاعات او کلتور رئیس مولوي شبیر احمد عثماني، قاري عبید الله او د ځینو نورو په لاسونو پر لایقو زده کوونکو بېلابېلې ډلې هم وویشل شوې. اوس په حال د اطلاعات او فرهنګ کلتور کې د لېټس ګو انګلیسي سیستم شروع کړی دی وړیا ډولو. موږ د اسلامي اماراتو څخه موږ ډېر خوښ یو خوشحاله یو خصوصا د اطلاعات او فرهنګ کلتور څخه چې موږ ته داسې زمینه برابره کړې ده چې موږ وړیا زده کړې کوو. نو زه هم له دغه جملې څخه په ممتازو زده کوونکو کې راغلی یم او خوښ او خوشحاله یم چې دلته زده کړې کوم او له نورو مؤسساتو او دولتي اداراتو څخه مو هیله ده د زده کړې ته د زده کړې موږ ته مساعد دي. اوس مهال زه اطلاعات فرهنګ کې زده کړې کوم. زه ډېر خوښ یم د اسلامي اماراتو نه چې زموږ ته په پام کې داسې وړیا کورسونه جوړ کړي دي په خوست ولایت کې. د خوست اطلاعات او کلتور ریاست دا مهال د انګلیسي ژبې، کمپیوټر او املا په برخو کې په سلګونه بېوزله او یتیم زده کوونکي منلي دي چې په دې سره د وړیا زده کړو په برخو کې د هغو کورنیو زده کوونکو لپاره چې اقتصاد یې کمزوری دی تر بل هر وخت خاموکې په لاس ورغلې ده.